سلامونه. بلبل اپلیکیشن ته ښه راغلی. ځانمرګی ناول دی چې ډاکټر محب زغم لیکلی. زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. سړي بیا کوم بټن وواهه. د نعماني صاحب ږیره او پګړۍ کرار لرې شوه. تصویر نوکی غټ شو. دواړه تصویرونه د یوه سړي وه. هغه پخپله و. هماغه فوجي. پر خپلو سترګو مې باور نه راته. محسن وویل بله ورځ چې مې درته وویل چې د آیسای سړی دی پر تا بده ولګېده، خو دا خبره رښتیا ده. ما فکر وکړ چې په دې کې به خامخا کوم چل وي. دوی غواړي چې ما تیر باسي. ناڅاپه مې هغه صحنه رایاده شوه چې د واڼه پر لاره پاکستاني فوجیانو زموږ موټر ودراوه او نعماني صاحب خپل کارت ورښکاره کړ. فوجي چې کارت وکوت، عسکري سلام یې وکړ. دغه کارت هم هماغسې و. بیا مې ځان سره وویل ته نو په انګریزي څه پوهېږې؟ کیدای شي هغه بل شی وي. زه لا په دې فکر کې وم چې محسن د لا حیرانتیا خبره وکړه. ویې پوښتل ښه نو دا راته ووایه چې الطاف حسین هماغه ستا نعماني صاحب د کوم ځای دی؟ د سوات. محسن سر وښوروه. هغه پنجابی و. 3 کاله یې په سوات کې خاص د همدې دپاره تیر کړي چې سواتي لهجه زده کړي. ته خو به دام نه منې؟ هغه د تلو پر وخت راته وویل هغه نجلۍ چې تا ته یې د کرزي د لور په نامه ښوولې وه هغه څرنګه وه؟ ما د نجلۍ او هغه ځای نښې چې کرزی پکې ناست و ورته وویلې. هغه ولاړ. خو زه یې په سوچونو کې ډوب کړم. بله ورځ سالم راته وویل چې دغه ډاکټر عرفان څو کافران مسلمان کړي دي. ما وویل ډاکټر عرفان بیا څوک دی؟ همدا زموږ ډاکټر صاحب ډاکټر بلال یادوم. تخلص یې عرفان دی. ښه نو تا ویل څنګه؟ هغه وویل نور نه پوهېږم خو بلا سړی دی. کافرانو ته یو څو خبرې کړي دي، بس هغوی کلمه ویلې ده. هره ورځ مې د حیرانتیا یوه نوې خبره اورېده. د نعماني صاحب او الطاف حسین خبرې تر اوسه ګنګس ساتلی وم او دی لا بله چې ډاکټر پر کافرانو باندې اسلام منلی. بله ورځ مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې دا خبره رښتیا ده. هغه مسکی شو. ویل چاته چې الله تعالی هدایت وکړه یو عادي خبره ورته سبب جوړیږي. یو امریکایي پروفیسر دیلی راغلی و. هغه له خدای منکر و. زه یې په لمانځه ولیدم. راته ویل ته ډاکټر هم یې او لمونځ هم کوې، دا څه کیسه ده؟ ما ورته وویل ایمان له شغل سره نه له زړه سره تړلی وي. لکه چې زما دلیل یې خوښ شوی و. څو ورځې بحث را سره وکړو. ما ورسره په بحث کې هماغه خبرې کړلې چې دوی په خپله د طب په کتابونو کې لیکلي. مثلا ما د هډوکو مثال ورکو. هډوکي چې ماتېږي لکه ستا پښه چې ماته ده، د هډوکي په منځ کې یوه خلا جوړه ده. تقریبا 15 سانتۍ هډوکی دې کې نشته. نو د مات شوي ځای له دواړو سرونو د هډوکي وده شروع کیږي تر څو چې یو بل ته سره رسیږي. دغه وده منظمه نه وه. د انسان هډوکی منظم وي، خو دا لکه غونډارې هرې خواته وتلی وي. کله چې کمی پوره شو او هډوکي سرونه یو بل ته سره ورسېدل، هماغه هډوکي بیرته خپل راوتلي څنډې خوري او لکه اصلي هډوکی هماغسې ښوی او صاف جوړوي. داسې صاف چې ملي متر فرق هم پکې نه راځي، لکه نجار چې په رنده باندې لرګی خوروي. نو ما ورته وویل چې ته څه فکر کوې یوه حجره څنګه په خپل سر دا ټول کارونه په دومره منظم ډول ترسره کولی شي؟ بل مثال مې ورکو. دا د مني حجرې چې دی سپرم نومیږي. په یو څاڅکي مني کې بلا ډیر سپرمونه وي، ان 3 میلیونه. ساینسپوهانو په دو باندې تحقیق کړی. که سپرم په یوه لوښي کې واچوي حجرې به یې حرکت کا، خو هرې خواته سرګردانه ځي راځي تر څو چې د منځه لاړ شي. خو که په همدې لوښي کې د رحم یوه ټوټه هم واچوي، د سپرم ټولې حجرې د هغه خواته حرکت کوي. ما ورته ویل چې سپرم ته دا شعور چا ورکړی؟ سپرم د رحم ټوټه څنګه پیژني؟ ته په دې کې د خدای قدرت نه ویني؟ دغسې نور بحثونه مو سره وکړل. بس هماغه و چې سړی مسلمان شو. بیا یې وویل خبره دا ده چې هغه په دو هر څه تر ما ښه پوهېده، خو دو اړخ ته یې فکر نه و کړی. ګوره دا خو د عقل خبرې دي، خو د خدای سره باید د مینې رابطه ولرو. حمزه بابا څه ښه وایي؟ عقله ته به سیال د محبت نشي، دنګه مناره څه وي په غره پورې. د ډاکټر خبرو هیښ کړی وم. په زړه کې مې له هغه سره مینه پیدا شوه چې رښتیا ووایم ما هیڅ وخت د خدای د قدرتونو په باب فکر نه و کړی. د فصلت د سورې هغه آیت مې رایاد شو چې فرمایلی دي ډیر ژر به نړۍ چاپیر او د هغوی په ځان کې خپلې نښې نښانې ور وښیو تر څو ورته څرګنده شي چې هغه حق دی. آیا دا بس نه ده چې الله پر هر څه باندې شاهد او ګواه دی؟ سبحان الله. په رښتیا چې زموږ په بدن کې د الله د قدرتونو ډیرې نښې شته، خو دا زموږ کار دی چې ور باندې فکر وکړو. ډاکټر ته مې په زړه کې آفرین ووایه. محسن بله ورځ بیا خپل کمپیوټر راوړ، چالان یې کړ. هماغه لغړه نجلۍ پکې نڅېدله چې ما په واڼه کې په سی ډي کې کتلې وه. هماغه لویه کوټه وه. په برسر کې د کرزي او بوش پر ځای زه او نعماني صاحب سره خوا په خوا ناست وو.
په بل سر کې نور پګړۍ والا کسان پر چوکیو ناست وو. سخت حیران کړی وم. زه په خوب کې هم داسې ځان ته نه وم تللی. محسن وویل څنګه دې خوله وازه پاتې شوه؟ ته خو جهاد ته راغلی وې. جهاد همدا دی. ما ویل ایسته که بې شرمه. همدلته پر همدې چوکۍ کرزی ناست وو. دا چلونه مو پر ما نه چلیږي. هغه میز وډباوه. تنده یې تریو کړ. وی ویل له خولې سره به دې پام کوي او د بوتل خبره دې لکه چې هیره شوه. ما ورته غاښونه وچیچل. په زړه کې مې وویل بل ځای به په لاس را نه شي. وروسته هغه بیرته په ارام غږ وویل ګوره ملګریه، سم د سړي زوی شه. ته پخوا غولېدلی وې، زه دې نه غولوم. اوس به د آیسای ټول چلونه مخې ته درشي. دې ته وګوره. د کمپیوټر په نیمه خوا کې بل تصویر راغی. په دې کې پر هماغه چوکۍ 2 نور کسان ناست وو. نجلۍ هماغه وه. سړي وویل اصلي تصویر دا دی. دا د لبنان خلک دي. څنګه چې ما د تا او د الطاف حسین عکسونه د دوی په ځای راوستل، هماغسې آیسای والا د کرزي او بوش تصویرونه راوستي دي. چورت مې ډېر خراب و. نه مې باور کولی شو، نه انکار. نه پوهېدم چې پخوا تېرېستل شوی وم او که اوس. زه نعماني صاحب ته د ولایت په درجه قایل وم. اوس مې هم ګمان نه کېده چې دا خبرې دې رښتیا وي. پر سبا یې له ډاکټر بلال څخه مې وپوښتل دا د کرزي لور څه کار کوي؟ هغه وویل کرزی اولاد نه لري. ما له ځان سره فکر کوو چې محسن رښتیا وایي که نعماني صاحب. او ډاکټر بلال خبره څنګه؟ دی خو هم راته صادق ښکارېده. بدن مې تود و. ډاکټر چې معاینه کړم ویلې اوهو ته خو تبه لرې. سترګې او ستونی یې راته وکتل. مینې ته یې وویل ته یې د وینې سمپل واخله، زه به داخله سرویس ته ولیکم چې د کانسولټیشن دپاره دې څوک راولېږي. په دوسیه کې یې څه ولیکل او مینې ته یې ورکړه. څو شېبې وروسته یو ښایستوکی ځوان ډاکټر له مینې سره راغی. ډاکټر عرفان وویل اوهو ښه شو چې ته راغلې. ما ته یې کړه دا د په خپل وطندار ورپېښ شوې. ډاکټر رانه وپوښتل شریکه د کوم ځای یې؟ زه له لهجې پوه شوم چې هلمندی دی. ومې ویل د زمینداورو. ښه د کومې ناوې؟ د زاړه ښار. شریکه ته خو بیخي کلیوال راوختې. د کوم کلي یې؟ د کاریز ښار. په دې بابا کې ذبیح الله پېژنې؟ هغه کلینیک والا؟ بس ودې پېژاند. هغه زما تره دی. زما نوم رفیع الله دی. خورا خوشحاله شوم لکه خپل نږدې قریب چې مې لیدلی وي. رفیع الله وویل د چا زوی یې؟ زه به مې اکا ته په ټلیفون کې ووایم. ما وویل زه هیڅ څوک نه لرم. څنګه؟ پلار، مور، اکا، ورور، یو څوک خو به لرې؟ دروازې ته اشاره وکړه. منظور به یې د امنیت شعبه وه. په خندا یې وویل بیریږه مه، دوی نه خبروم، بېغمه اوسه. ستونی مې ډک شو. په سختۍ سره مې وویل ټولې شهیدان کړل. د ډاکټر شونډې سره ټولې شوې. زما لاس یې ټینګ کړ. ویې ویل بخښه کوه. په ژړغوني غږ مې وویل امریکایانو زموږ پر کور بمان غورځولي. ګر سره یې شهیدان کړي دي. څو شېبې په کوټه کې چوپتیا وه. وروسته ډاکټر معاینه کړم. په دوسیه کې یې څه ولیکل. ډاکټر عرفان ته یې وویل پرانشیټ لري. زما له نظره دغه دوا ورته مناسبه ده. هغه په تلو تلو کې راته وویل خوا مه بدوه، هر څه د خدای له طرفه دي. سبا سهار بیا ډاکټر رفیع الله راغی. خوله یې له خندا ډکه وه. راته یې وویل ته د عبدالجبار وراره یې که یا؟ ما ویل وکې ظالمه، تا خو پرون زما نفس راویست. ستاسو پر کلي ګر سره بمبار لا نه دی شوی. اکا دې روغ رمټ دی. هغوی ته چا ستا د شهادت ویلي. د وخته یې خیرات هم درپسې کړی. هغوی پر ناقه ستا ویر کوي او ته د هغوی. زه بیخي هیک شوی وم. دا څه لوبه را سره کېده. ومې ویل دا څه وایې؟ قسم دی والله که بله خبره پکې وي. پرون مې اکا ته ټلیفون وکړ. ستا خبره مې ورته وکړه چې دغسې د عبدالستار په نوم د کاریز ښار یو ځوان را سره بستر دی. هغه ویل چې دلته خو داسې کیسه ده. ډاکټر صاحب څنګه یې ومنم؟ ګوره شریکه، ستاسو په کلي کې ټلیفون کار نه کوي. اکا ته مې ویلي دي چې نن مازدیګر د عبدالجبار د بابا ته ور وغواړي. هلته د غونډۍ پر سر ټلیفون کار کوي. غږ یې ټیټ کړ. ګوره چې امنیت والا خبر نشي. زه مازدیګر بیرته راځم. تر مازدیګره مې شېبې شمېرلې. زړه مې ټوپونه وهل. لا مې هم باور نه کېده چې دا به رښتیا وي. زه به بیا په ژوندوني خپله عادي وینم. اکا، د اکا مینه، تورکی، کلی، کور، هر څه مې را یادېدل. مازدیګر ډاکټر رفیع الله راغی. څو شېبې را سره ناست و. ټلیفون ته یې زنګ راغی. وی ویل پخپله دی. یو څو خبرې یې وکړې. بیا یې وویل ښه نو ټلیفون عبدالجبار ته ورکه. د ټلیفون ما ته راکړ. وی ویل لږ په قرار خبرې کوي. د امنیت شعبې ته یې اشاره وکړه چې دوی یې وانوري. په ټلیفون کې رښتیا هم اکا و. هغوی په رښتیا ژوندي وو. د هغه کیسې یې لا پسې حیران کړم. اکا تېره میاشت ښار کندهار ته د دوکان په سودا پسې تللی و. هورې یې د عبدالهادي پلار لیدلی و. هغه ورته ویلي و چې عبدالهادي په کوټه کې بندي دی.
عبدالهادي چې له میرانشاه څخه کور ته تللی و پلار یې ورته ویلي و چې نور د میرانشاه ته نه ځي. هغه نعماني ته ورغلی و، ورته یې ویلي و چې زه نور میرانشاه ته نه ځم. په هغه ورځ عبدالهادي CID والا ونیولی او د القاعده په نوم یې په جیل کې اچولی و. زما د مرګ خبر هم د عبدالهادي پلار ورکړی و. هغه په عبدالهادي پسې مدرسې ته تللی و. ورې چا ورته د نعماني له خولې ویلي و چې پر عبدالستار باندې بم پټاو شوی. د عبدالهادي دوی کورنۍ له ویرې کندهار ته تښتېدلې وه. کاشکې دا هر څه دروغ وای. ما پر نعماني صاحب تر ځان ډیر باور درلود، خو هغه دروغجن راوخوت. ګر سره ژوند راته دروغ ښکارېده. دا دومره تلاش، دا دومره منډې، دا ستړیا، هر څه په اوبو لاهو شول. لکه له ګډوډ خوبه چې راویښ شي او پوه نه شي چې اوس خوب وینم که دا مخکې چې مې ولیدل دا خوب و. زه بیخي همداسې وم. د شپې تر ناوخته خوب نه راته، چورتونو په مخه کړی وم. دا مې نشوی منلی چې دومره لویه دوکه دې راسره شوې وي. نعماني زما له عقیدې سره لوبې کړې وې. څنګه یې خوله نه ماتېدله چې ماته یې د نشې اثر د جنت هوا راپېژندله. زه یې د عادي د مرګ په دروا خبر څومره وژړولم. خدای زده چې عادي به زما د شهادت په اورېدو څه خاورې پر سر شیندلې وي. د دهراوت د کلي هغه ښځه رایاده شوه چې زوی د امریکایانو په بم شهید شوی و. هغې څنګه خپل ویښته شکول، څنګه یې مخ په څپېړو واهه، څنګه یې پر سر خاورې بادولې. زما خوارکۍ عادي به څومره ژړلې وي. په زړه کې مې را وګرځېدل چې ښه نو دا زه تېرېستلی پر نعماني چې مې د ملایکو ګمان کړی و، هغه هم شیطان، بیا مې هم تاوان نه دی کړی. زړه مې راته دروغ ویلی و، سترګې او غوږونه مې دوکه شوي و. زما باور غلط راوخوت. خیر بیا به باور ورباندې نه کوم، خو زه هغو کسانو ته چورت وړی وم چې باطل عقیدې لري، چې بوتانو ته سجدې کوي، چې دغه نور آسماني ادیان مني چې اوس باطل شوي دي. که دوی ته یو وار حقیقت ورښکاره شي او خپلې عقیدې چې یو عمر یې په زړونو کې ساتلي دي باطلې وبرېښي، نو دوی به څه وکړي؟ دا خپل تیر ژوند به څنګه وګڼي؟ لکه د چا کور له بیخه ونړوي او ورته ووایي چې دا کور سم نه و، اوس یې له سره جوړوه. لکه د دهقان رسېدلی فصل چې په مخ یې واړوي او ورته ووایي چې همدغه شی بیا له سره وکره. دا به څومره سخت وي. دا مې په ژوند کې اول ځل و چې پر کفارو مې خوا بده شوه. ځان سره مې فکر وکړ چې که خدای زه په مسلمانه کورنۍ کې نه وای پیدا کړی، د یوه هندو، د یوه یهود یا د نصارا په کور کې پیدا کړی وای، نو زه به هم یا هندو وم یا یهود او یا به عیسوي وم. خدای پاک څومره لوی احسان را باندې کړی چې زه مسلمان پیدا کړی. په همدې خاطر مې 2 رکعته شکرانه نفل وکړ چې خدای مسلمان پیدا کړی. 2 رکعته مې هم د مور لپاره وکړل چې شکر ادې مې ژوندۍ ده. سبا سهار زه په لار باندې فکرونو کې ډوب وم چې ډاکټر عرفان کوټې ته راننوت. وی پوښتل څنګه داسې اوتر غوندې؟ سوړه سویلی مې وکیښ. ومې ویل که پر یو چا خورا زیات باور ولري، هغه غلط راوخیږي، نو ته به څه وکړې؟ هغه ویل زه پر داسې ذات باور لرم چې هیڅ کله نشي غلطېدی، نه په بني ادمانو کې. که رښتیا درته ووایم زه پر هیڅ چا له حده زیات باور نه کوم، ځکه چې انسان جایز الخطا دی. زموږ باورونه زموږ د حواسو له لارې رامنځته کیږي او حواس غولونکي دي. ګوره د کوهي اوبه په ژمي کې راته تودې ښکارېږي او په اوړي کې سړې، خو اوبه هماغه اوبه دي. دا زموږ حواس دي چې کله یې تودې ښیي او کله سړې. ما ورته د خپل ژوند ټوله کیسه وکړه. په اخر کې مې ورته وویل چې که لاس مې پر بر سو، هغه الطاف حسین به ژوندی پرې نږدم. عرفان وویل کرکې ته په زړه کې ځای مه ورکوه، خدای به پخپله د هر شي حساب ورسره وکړه. رحمان بابا وایي دا جهان دی خدای له عشقه پیدا کړی، د جملو مخلوقاتو پلار دی. دا زړه د مینې ځای دی، نه د کرکې. ما وویل که پر تا هم داسې لوبې وشي نو ته به څه وکړې؟ یوازې خدای بې عیبه ذات دی، زه به هر څه خدای ته پرېږدم. اوس نو ته باید په دې شکر وکړې چې ادې دې ژوندی ده. یوه شیبې غلی و، بیا یې ویل ګوره تا خو پخوا هم غوښتل چې له امریکایانو غچ واخلي، تا ګمان کړی و چې په رښتیا یې ستا کورنۍ تباه کړې ده، خو ودې لیدل چې خبره داسې نه وه. تا ته هغه وخت خپل نظر بالکل سم ښکارېده او اوس دغه نوی نظر هم درته سم بریښي. بیړه مه کوه، په عمل کې یوازې نیت نه بلکې نتیجه یې مهمه ده. ګوره تاسې په دې نیت چې دین ته مو خدمت کړی وي ځانمرګي بریدونه کړئ، د انسانانو سرونه غوڅوئ، بمونه ښخوئ، خو په 2 کارونو مو دین ته کوم خیر رسېدلی؟ ما وویل ګوره ډاکټر صاحب دا د کفارو خبرې به نه راته کوې، دا ځانمرګي نه دي، دا فدایان دي. هغه ویل په اسلام کې ځان وژنه حرامه ده. دا ځان وژنه نه ده، دا استشهادي عملیات دي، دا شهادت غوښتنه ده. شهادت ډېره ژرونه لري. یو روایت دی وایي صحابي و په غزا کې ډېر کفار وژل، اخر په خپله کاري ولګېد. سړی پوه شو چې له دې ټپه رغېدن یې نشته، نو د دې دپاره چې د کفارو لاس ته ونه لویږي توره یې لکه ودروله، ځان یې ورباندې واچاوه، توره یې په سینه کې ښخه شوه.
سړی شهید شو. وی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یې جنازه ونه کړه. وی فرمایل چې د ځان وژلې ځان وژنه حرامه ده. ما وویل نو ته څه وایې چې موږ دغسې کینو بیخي جهاد ونه کړو؟ ډاکټر وویل ګوره سمه ده چې جهاد فرض دی خو دا اخیری وسیله ده، لکه په طب کې چې جراحي عملیات له ناچارۍ کیږي. که یوه ناروغي په دارو درمل نشي ښه او د علاج بله هیڅ لارې پاتې نشي نو ډاکټر هغه عملیات کا. په دین کې هم اول دعوت دی، اول تبشیر دی، کفارو ته بشارت وکه، زیری ورباندې وکه چې په اسلام کې دغه ښېګڼې دي، بیا تنذیر دی، هغه د دوزخ له عذابه ویروه. د جهاد خبره بیا په اخیر کې راځي. ډاکټر ولاړ شو، یوه شیبه یې له کړکۍ څخه لاندې سړک ته وکتل. بیا یې وویل دا موږ ولې انسانانو ته بني ادمان وایو؟ ځکه چې د آدم علیه السلام اولاده دي، یعنی چې ټول انسانان سره ورونه دي. یا کافر هیڅکله د مسلمان ورور نشي کېدی. چې د یو بابا زامن یو نو سره ورونه یو کنه، نو کافر د ورور په صفت دا حق را باندې لري چې په خوږه ژبه یې سمې لارې ته راوبولو. اوس که ما هغه امریکایي پروفیسور وژلی وای نو د خلکو په ګمان به غازي وم، خو که په محشر کې هغه رانه پوښتلی وای چې ولې دې په خبرو نه پوهولم چې ودې وژلم؟ زه او ته خو سره د یو بابا زامن و کنه، نو ولې دې بې ایمانه پرېښودم؟ پر ما د ایمان نه لورېده؟ که زه نه پوهېدم ته خو په هر څه پوهېدې، نو ما به څه ځواب ورکړی و؟ ځکه خو مې څو ورځې ورسره باس وکړو. اول سر کې زما عقیدې ته په سپکه کتل، ملنډې را باندې وهلې، خو اخر چې مې قناعت ورکو تر ما هم کلک مسلمان ځینې جوړ شو. اوس نو ته ووایه چې دغه حق یې را باندې وکنه. زه غلی وم، یوه شیبه یې دمه وکړه، بیا یې وویل خفه کېږې به نه، خو رښتیا به سره وایو څومره کافران د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښه سلوک په وجه مسلمانان شوي. تا ته خو به ښه معلوم وي ابو سفیان د مسلمانانو ډیر لوی دښمن نه و، خو رسول الله اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مکې د فتح په مهال د هغه کور د امن ځای اعلان کړ. اوس په دې خپل وخت کې وګوره، ډاکټر ذاکر نایک په هندوستان کې د طب ډاکټر دی. هغه لوی مناظرې جوړوي، له خلکو سره په سړه سینه بحثونه کا، په استدلال او منطق باندې خلک د اسلام دین ته رابولي او کامیاب هم دی. هر ځل چې دی وینا کا یو څو کسه هندوان او عیسویان ضرور مسلمانېږي. ډاکټر ولاړ، خو د هغه خبرې مې په ذهن کې پاتې وي. دغه شعر مې په ذهن کې ګرځېده را ګرځېده: دا جهان دی خدای له عشقه پیدا کړی، د جملو مخلوقاتو پلار دی دا. د مور مینه، د نیکه مینه مې را یادېده. اکا مې را یاد شو. زما په پام هغه څومره بد سړی و، خو همدا چې ذبیح الله ورته زما حال ویلی و چې دی ژوندی دی، په منډه یې ځان دی بابا ته رسولی و چې را سره خبرې وکړي. ما تل د خدای د غضب او قهر په باب فکر کړی و، تل د هغه له ذاته ویریدم. ما چې په دعا کې د جنت غوښتنه کوله هغه هم د دوزخ له ویرې و. خو عرفان چې د خدای په باب خبرې کوي لکه د مینې رابطه چې ورسره ولري، همداسې په خوند او شوق خبرې کوي. پر سبا یې مینه راغله چې زما حیاتي اعلی یې وګوري. د نورو ورځو په څیر ویریدله، خو زما په زړه کې پخوانی کرکه نه وه پاتې. پر همدې ورځ ما ته په کوټه کې د ګرځېدو اجازه راکړل شوه. ښه پښه مې روغه شوې وه، لکه ماشوم چې نوی تګ زده کوي. همداسې مې په کراره یوه پښه مخته کوله او بیا بله. د اپراتو کړیو مجبورولم چې پښې مې یو څه سره لرې ونیسم. زه تر هر څه پر دې خوښ وم چې نور په خپله تشناب ته تلای شوم، له شرم خلاص شوم او سالم خوارکی زما له عذابه. د لمبېدلو اجازه یې هم راکړه. زما د کوټې په خوا کې ښه لوی تشناب او حمام و. حمام ته ولاړم. قریب 1 ساعت مې پکې تیر کړ. ځان مې ښه پاک پرېوه، ایله چې د لمانځه پر خوند پوه شوم. دا دونه وخت چې مې لمونځ کاوه خورا ځورېدم چې په ناولي بدن د الله عبادت کوم. بله ورځ ډاکټر عرفان راته ټي وي او سی ډي راوړه. ما ورته ویل زه دغه ناروا کارونه نه کوم. هغه وپوښتل ګوره دا قلم ښه شی دی که بد؟ ما ویل ښه شی. هغه په مسکا وویل ګوره چې بیا غلط شوې، زه به په قلم باندې سپکې سپوري ولیکم یا به کفري خبرې پرې ولیکم، نو بیا قلم ښه شی شو که بد؟ ما ویل دلته ستا استفاده بده ده، تا قلم غلط استعمال کړی دی، بدي ستا ده. بس دا هم د قلم په شان یوه وسیله ده، که د ښه استفاده ځینې وکړه ښه شی دی او که بد استفاده دې وکړه بد دی. ما درته د ذاکر نایک سی ډي راوړې ده، یو ځل یې وګوره پکې مانېږې به نه. سی ډي یې چالانه کړه، دی ولاړ. په سی ډي کې خورا لوی جومات و، تر 1,500 به زیات کسان ناست و. ډاکټر ذاکر نایک راغی. دنګ نری غنم رنګی سړی و، نری ږیره یې تر قبضې اوږده وه، خړه دریشي یې اغوستې وه، نیکټایي هم تړلې وه، سپینې خولۍ یې پر سر وه. خبرې په انګریزي کولې خو په پښتو هم ترجمه شوې وې. خلکو پوښتنې کولې، دوی ځوابونه ویل.
په اکثرو خبرو کې به د قرآن د آیتونو او سورتونو نمبر او نوم یادول چې دا خبره د قرآن په دغه سورت او په دغه آیت کې راغلی ده. بیا به په هماغه بحث کې د انجیل او تورات د آیتونو ذکر وکړ چې په دې باره کې د انجیل پلانکی آیت داسې وایي او په تورات کې داسې راغلی دي. عجیب فصاحت او بلاغت درلود او حافظه خو یې نو ماشاءالله. خبرې ډېرې د کار خبرې وي خو یوه یې بیخي نادره وه. په قرآن کې دا خبره راغلی ده چې په انجیل او په تورات کې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ بشارت ورکړل شوی دی. په انجیل کې د احمد ذکر شوی چې منظور ستایل شوی یعنی محمد دی. خو نایک ویل چې د هندوانو په کتاب کې هم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د راتلو زیری شوی. هغه یې هم هندي نوم واخیست چې معنی محمد و او د مور نوم یې په هندي کې نه پوهېږم څه شی و خو معنی صلح یعنی امن آمنه وه. دا نو بیخي نادره خبره وه. موږ خو د هندوانو کتاب په آسماني کتابونو کې نشمیرو خو دا معجزه وګوره چې په دې کتاب کې هم زموږ د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ذکر شوی. د ډاکټر عرفان خبره رښتیا وه. د دې مناظرې په پای کې د خلکو له منځه 15 کسان راولاړ شول چې موږ ته کلمه راوښیه. دومره خوشحالي مې په ګرد عمر کې نه ولیدلې. نایک مې ډېر خوښ شو. له ځان سره مې وویل چې دغه سړي خو په رښتیا د دین حق ادا کړی دی.